سلامونه ملګرو، هیله د ساتنه بیا تاسو په خیر وي. عظیم عبدالفتاح همدار تاسو ګورئ ټیکنیکل همدار یوټیوب چینل. د امازون پروډکټ هانټینګ پنځم کلاس ته راځو. په دې ویډیو کې په دوهم ایکسټنشن باندې یا په دوهم پری ټولز باندې خبرې کوو چې پروډکټ هانټینګ لپاره استفاده کیږي. نو تاسو به راسئ لومړی به ګوګل ته همداسې د آنلاین سیلر اډون دا به ولیکئ په دلته او انټر به کړئ. همدغه آنلاین سیلر اډون اول به هغسې راغی کوم په کروم کې دا په کروم دا به همیشه تاسې له کروم ګوګل کروم براوزر څخه استفاده کوئ. دا ایکسټنشنونه په همدې کې اډ کېږي. په دې به کلیک وکړئ. که چیرې تاسو کمپیوټر کې انسټال دي تیر ایکسټنشن په شان باندې دلته به ریموو پراپ کروم لیکلی او که نه یې انسټال دلته به اډ ټو کروم لیکلی. اډ ټو کروم به کلیک کړئ تر څو ډاونلوډ شي او اډ شي. دا د اډ ایکسټنشن به کلیک وکړئ. دا د اډ شو. اوس به وکړو ریموو پراپ کروم راغی دا کروم ته اډ شو. اوس به تاسو راسئ ایکسټنشن ته په دې به کلیک وکړئ. دلته به اډ شوی دا د آنلاین سیلر اډون دا به تاسو دلته پین کړئ. تر څو پین کړی نه وي دا کار نه کوي. اوس راځو په دې باندې غږیږو چې دغه آنلاین سیلر اډون د څه لپاره استفاده کیږي. دغه ټول څه لپاره استفاده کیږي څنګه کار نخلو. تر ټولو مهم ټول چې ډېره زیاته استفاده کیږي خپله شخصا ډېره زیاته استفاده کوم. روزمره همیشه د دې ایکسټنشن څخه استفاده کیږي. دا باید تاسو حتما کمپیوټر کې انسټال کړئ او عملي کار کوئ. دې ایکسټنشن په واسطه موږ تاسو کولی شو چې په یو پروډکټ کې یو پروډکټ ته د پروډکټ اړوند مکمل معلومات چې څومره سیلران پکې دي، څو بي ای دي پکې، څو بي ام پکې دي او سټاک یې معلومولی شو چې له هر سیلر سره څو پروډکټ یا په سټاک کې دلته موجود دي د هر سیلر موږ معلومولی شو. له امازون سره څو موجود دي، د بي ام له والا سره څومره دي، د بي ای سره څو دي او ټوټل څومره پروډکټ په امازون کې دغه موجود دي چې په امازون کې خرڅېږي. سټاک یې موږ ته معلوموي د روزان ته. یعنې موږ کولی شو دې په واسطه دا معلوم کړو چې څومره پروډکټ خرڅېږي. یو څو کسان په دې کې ټارګټ کړو چې دومره سټاک سره موجود ده، نن یې ګورو، سبا یې بیا ګورو، ورځ بعد یو هفته بعد بیا ګورو چې څومره ځین خرڅ شوي. په دې طریقه موږ کولی شو چې معلومه کړو چې څومره خرڅ شوي دي او سټاک هم معلومولی شو کومره کسان ټاپ سټاک کېږي، څومره سټاک سره موجود ده. راځو عملاً یې ګورو چې څنګه یې ګورو. دا یو پروډکټ ده په امازون کې تاسو راخلاص کړی ده. معلوم ده چې امازون ویبسایټ کې پروډکټ سره کوم موږ پیدا کوو راخلاصوو. اوس غواړو چې دې کې ګوره اووه سیلران دي، په دې کې څو بي ام دي، څو بي ای دي او له هر سره څومره سټاک موجود ده. دا به راسئ په دې به دلته به دغه ایکسټنشن به تا پین کړی وي. ایکسټنشن سره راسئ دا به پین کړی به دي لکه دا ګوره آنلاین سیلر اډون پین ده رنګې شین ده دې وخت پین ده دلته به هم ښکارېږي. ګوره آنلاین سیلر اډون په دې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې مو کلیک پې وکړو ورته منتظر شئ تر څو تاسو دلته پروډکټ ډیټیلز راواړئ. بعضې وخت په دغه رقم باندې سرچ کوي نه یې راغلی یا تاسو څنګه کار کوئ چې کله هغه وخت کې سیلران پکې ډېر وي. رابسئ هم دلته څومره سیلران چې تاسو په دې پروډکټ کې موجود دي دغه نیو ور پر اکاونټ چې دلته ولې سیلران کې دي په دې به تاسو کلیک وکړئ چې دا صفحه راخلاصه کړي. دا صفحه تاسو څومره همداسې خلاصوئ څومره پروډکټ د همو سیلرانو تاسو ته مکمل ډیټیلز راوړئ. اوس دلته ګورو چې دلته کوم معلومات موږ تاسو ته راواخیستلو. ګورئ لومړی دغه سیلران دي پکې. دا سیلران دي ګوره هیرو کاسمیټکس دا زر دانې په سټاک کې لري، یعنې دا کوانټیټي زر دانې پروډکټ لري. قیمت یې په 11.9 باندې خرڅوي. ټایپ یې بي ای سیلر ده. ریټینګ یې همدغه دومره ریویو لري او 100% ریټینګ یې ده او کنډیشن نوی پروډکټ خرڅوي. ډیلیوري ټایم یې د جولای په 8 باندې دی. پری ډیلیوري لري. بل راځو ګورو یې په دغه بل سیلر هم دا رقم ټول کولی شئ معلومات یې داسې وګورئ. اوس په دې کې موږ ګورو چې څو بي ای سیلر دغه سټاک څو بي ای دي او څو بي ام دي. ګوره بي ای دا پورته لیکلي دي ټریپل، یعنې زر دانې پروډکټ دا په بي ای باندې خرڅېږي. اوس په سټاک کې له امازون سره پراته دي او شپږ شپېته دانې بي ام سیلرانو سره. ګوره دا بنوس د بي ام کوي، دا سیلر ده، دا د بي ام کوي، دا بل بي ام کوي، ټول بي ام کوي، نه بي ای کوي. شپږ شپېته له ټولو سره موجود دي. ګوره دا تقریبا اوټ اف سټاک ده، دا اوټ اف سټاک دی، سره یو پاته اوټ اف سټاک دی، سره کم سره پاته دي. اوس که چېرې دا پروډکټ امازون خرڅوي د امازون هم درته ښیي. ګوره دا ده ای ام زیټ دلته لاندې لیکلي چې دغه څومره امازون سره څومره سټاک پروت ده. ګوره دا امازون سټاک نه لري، امازون یې نه خرڅوي. بعضې امازون خرڅوي خو آوټ اف سټاک شوی نه لري.
په دې لپاره دا موږ کولی شو استفاده کوو. راځه په بل پروډکټ باندې ګورو. دا په مختلف پروډکټ دي، هر پروډکټ باندې تاسو کتلی شئ. پروډکټ دا پروډکټ ده، مثال دا ما را خلاص کړو، ورته منتظر کېږو تر څو صفحه خلاص شي. دا ده. اوس په راځو په آنلاین سیلر آرډر نه کلیک کوو. دې سیلر هم یو ده، خو ګورو چې څومره سټاک ورسره پروت ده. لوډینګ حالات کې دلته ورته منتظر کېږئ به نوی پروډکټ سره خلاص شي تر څو څنګه مکمل انفارمیشن معلومات تاسو ته کوي. لوډ په حالات کې، لوډینګ حالات کې تاسو کوشش وکړئ چې دغه پری ټول څخه استفاده وکړئ او پری ټولز یاد کړئ. یعنې پروډکټ هانټینګ مخکې ما تاسو ته ویلي ولو او بیا هم درته وایم یو داسې میتود ده، یو داسې برخه د امازون د زده کړې ده. که چیرې تاسو دا زده کړئ، تاسو کولی شئ چې بغیر د دې سرمایه ګزاري وکړئ او پروډکټ خپله په لیست کړئ په خپل اکاونټ باندې. کولی شئ دا ستاسو پروډکټ په بل کس باندې خرڅ کړئ، بل کس ته هغه یې لیست کوي او هانټینګ نه یې کړی، هانټینګ نه یې زده یا وخت نه ورته لري، تاسو ته یې هانټینګ کړی، پروډکټ پیدا کړی، کولی شئ تاسو یې باندې خرڅ کړئ. ګور راځه داسې د امازون یې خرڅوي، امازون ویرهاوس په نوم باندې یو ده، په دریز پرایس یې خرڅوي، خو پیلن د امازون خپله خو ورسره آوټ اف سټاک ده، کوانټیټي ګوره صفر ده نسته. او بل همدغه کس یې خرڅوي شلل یې په ورسره موجود دي، په $0.9 باندې خرڅوي، بی سیلر ده. مجموعي ټول سټاک چې د $0 دغه پروډکټ هلته اویلیبل دي. ګوره په لکه په دې قسم کتلي ټوټل څو دي، ټوټل په دې دا پروډکټس په امازون کې موجود دي چې خرڅېږي 1060 دانې په سټاک کې اویلیبل دي، تر څو مشتریانو ځینې واخلي، مشتریان باندې خرڅ کړي. نو په دې طریقې تاسو کولی شئ چې پیدا کړئ او پروډکټ چې څومره تعداد باندې موجود ده، له څو سیلران دي او له هر سیلر سره څومره دانې دي، په دې تاسو مهم سټاک یې معلومولی شئ. یعنې تاسو که په بعضې پروډکټ کې سیلران 50 نه ډېر سیلران کې یو کله تاسو وګورئ له هغو سره یو یا دوه پروډکټ پاتې، لکه دې څه ګور 4 پاتې، یو پاتې، شل پاتې دي، دا ډېر زر آوټ اف سټاک کېږي، یعنې سیلران ډېر زر کمیږي، سټاک ډېر خالي کېږي. نو تاسو څه رقم کولی شئ دا پیدا کړئ؟ دا تاسو بل رقم نه شئ پیدا کولی، مجبور یې له دې ټولز څخه استفاده وکړئ. تاسو کولی شئ په پی ټولز هم دا پیدا کړئ، لکه کیپا، تاسو هغه پی ټولز په هغوی پیدا کړئ، خو دغه پری ټولز ده. آنلاین سیلر آرډر چې ده دا پری ټولز ته له دې ټولز تاسو کولی شئ استفاده وکړئ چې د پروډکټ له سیلرانو سټاک معلوم کړئ او دا معلوم کړئ چې څو بی سیلران کوي، څو بی ام سیلران کوي، څوک بی کوي، څوک بی ام کوي. نو هیله ده چې له دې ویډیو مو څه زده کړي وي. کوم پوښتنه لرئ کولی شئ کمنټ کې له ما سره مطرح کړئ. زه انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو تاسو معلومات درکوم یا ما هغه ته ریپلی معلومات درکوم، او کوم اضافي معلومات وکړو کولی شئ چې ما ته په واتساپ کې اړیکه ونیسئ، مسیج راته وکړئ، زه معلومات درکوم. کوشش وکړئ زده یې کړئ او پروډکټ هانټینګ د امازون د زده کړې یو مهم اصل ده او مهم بخش دی، باید زده یې کړئ. که یې له ما له چینله زده کولی شئ له دې زده کړئ، که له دې نه زده کولی یو بل څوک فالو کړئ، که کوم کورس درته نږدې یو کورس تعقیب کړئ، که آنلاین له چا څخه کورس اخلئ آنلاین کورس له چا سره تعقیب کړئ، او که یې پرې زده کوئ همدا یوټیوب چینل کې کولی شئ زده کړئ. مقصد زما خدمت کې یم د ټولو ملګرو د بریاو په هیله تر بلې ویډیو په لاس سپارم. همداسې ټول پرې ټولز همدا شان پی ټولز د پروډکټ هانټینګ لپاره استفاده کېږي. زه انشاءالله ټول ویډیوګانې درته ریکارډ کوم مسلسلي. کوشش وکړئ چې ویډیوګانې مسلسلي وګورئ تر څو زده کړه وکړئ. تر بیا هم په لاس سپارم. ښه وخت، ښې چارې.